زموږ په اسلامي نظام کې او زموږ په کتابونو کې د علم دوه مرتبې دي. هغه علم چې حسن علم ده، هغه علم چې رښتیا د معاشرې ضرورت ده. یو فرض عین علم ده، بل فرض کفایي علم ده. فرض عین علم علما مبارکان ناست تاسو الحمدلله ټول پوهېږئ. دا هغه علم ته ویل کېږي چې یو انسان مکلف شو، بس هغه پرې ورباندې مکلف ده، که نر ده که ښځه ده، چې لیونی نه یې او کوچنی نه یې، په دې معاشره کې یې او کلمه وایي، ټول ورباندې مکلف یې. دې ته علم فرض عین وایي. یو مسلمان به الله پېژني، د الله توحید به پېژني، 5 وخته لمونځ د دا به یې زده یي. که چېرته پیل پرېته دی مالدار یې او حج ورباندې فرض حج به یې زده یي، که مالدار یې د زکات احکام به یې زده یي. دا فرض عین علم ده. دغه حدیث مبارک کله په بې انصافي استعمالېږي، دې ته ډېر ضرورت ده. موږ وایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. علما ناست دي. فرض عین هغه علم ته ویل کېږي چې هر مکلف ورباندې مکلف یې. فرض کفایي علم هغه علم ته ویل کېږي چې یوه ټولۍ به پیدا کېږي چې دا کار وشي، نور د هر سړي تکلیف نه ده. د جنازې لمونځ مثلا فرض کفایي ده. په دې کې اصلي مقصد دا ده چې د مسلمان حق ادا شي، نور چې هر چا ادا کړه نور غاړه خلاصېږي. خو د ماسپښین لمونځ فرض عین ده، هر سړی به جلا جلا کوي. نو دلته علما پرې پوهېږي په دا کل مسلمین کې مسلم نکیره ده، کل پرې داخل شوی د استغراقي علما پرې پوهېږي. تو هر مسلمان چې یاد کړو دې معلومېږي چې دا د فرض کفایي علم نه شي، دا د فرض عین علم شي. فرض عین علم دا د طبابت علم نه شي، دا د انجینري علم نه شي. عزیزانو هر شی په خپل انصاف کې پکار دی. موږ تاسې په هر علم کې دا حدیث لیکو چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم. دا بې انصافي ده ورسره. ولې دا علوم ډېر محترم دي، انجینري ده او طبابت ده او زراعت او مالداري، هر شی خپل خپل نصوص لري. ولې پردی نص ورته راغلا کوو؟ د کل مسلمین فرض په هغه د حلال و حرام علم شي، ځکه دا په نر او په ښځه په ټولو باندې په یوه جې باندې فرضېږي. نو دا په خپل ځای کې یاد ساتئ. فرض عین علم حتی دا موږ چې اوس په حدیثو کې تبخر کوو او ډېر په مخ ته غواړو، په فقه کې تبخر کوو او فتواوې ورکوو، دا هم فرض عین نه ده. دا هم ضرور نه ده چې ټول به غټ غټ مفتیان وي، غټ شیخان به وي. نو په دغه کې دا حدیث نه لګېږي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم. ځکه کله په هر مسلمان دا فرض ده چې مفتي به وي، کله په هر مسلمان دا فرض ده شیخ الحدیث به وي. هر مسلمان خو دا نه ده فرض. هر مسلمان د سهار او بېګا چې دی ورسره مخامخ ته حلال او حرام ورباندې فرض دی. دا خو پرېږده اوس فزیک او کیمیا او بیولوژي او نور امکانه، دا بې انصافي ده. هر څه خپل خپل ځای کې استعمالول پکار ده. نو دا خبره چې په علمي محاورو کې کېږي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، او تطبیق یې بیا په کیمیا او فزیک او په بیولوژي او په پلان باندې کېږي، په جغرافیه باندې کېږي. دا له حدیث سره بې انصافي ده. ګورئ حدیث د کل مسلم ټکی یاد کړی، کل مسلم په فرض عین کې راځي. فرض عین د حلال او د حرام علم. او دا هم بې انصافي ده چې سړی په معاشره کې نه ډاکټر ومني او نه انجینر ومني او نه علم و فن ته هېڅ اهمیت ورکوي. دا معاشره خو انسانان د ژوندي دا خو به ژوند کوي، د ژوند هرې شعبې ته ضرورت ده. نو دا ټول علوم چې دا شرعي محظور پکې نه وي، دا ټول فرض کفایي دي. په دا پوهنتون کې چې ویل کېږي دا فرض کفایي علوم دي، دا به یوه ډله پیدا کېږي چې طبیبان وي، یوه ډله به پیدا کېږي چې انجینران وي، یوه ډله به پیدا کېږي چې د زراعت متخصص وي، یوه ډله به پیدا کېږي چې هغه به د مالداري متخصص وي، یوه ډله به پیدا کېږي چې هغه مهندسي کولی شي. کنې دا خلک په معاشره څنګه روانه وي؟ د معاشرې هر ضرورت چې تر کوم علمه پورې و، یوه ډله به پیدا کېږي، دا به زده کوي. دا فرض کفایي ده. که ډله هېڅ پیدا نه شوه او ټولو پرېښوده، ټول ګناهګاران دي. دغه د فرض کفایي په مرتبه کې ده. د دې لپاره زه اسانه مثال تاسو ته وایم. په قرآن کې الحمدلله رب العالمین راځي. تاسې ما ته ښه متوجه شئ. الله پاک په صفاتو کې یو صفت رب ده. رب مشتقي ده له تربیې نه ماخوذ ده. تربیه چې ته وایي، تربیه د یو شي په درجه درجه په آرامه باندې کمال ته رسولو ته ویل کېږي. دلته ما یو نیال کېښودو، دا نیال اوبه کومه، له چینجې یې خلاصومه، له یې لاندې پوجي انتظام یې کوم، اوبه کوم یې تر څو چې ونه سوله. دا تربیه بولي. کوم یو کوچنکی ماشوم ده،
دیغه اصلاح کوو تر څو چې الله یو متخصص سړی جنې جوړ کړي. دا تربیه ده. یو مالداري لرو کوچنکی یو حیوان ده، دا تربیه کوو تر څو چې لوی حیوان جنې جوړ شي. هره شعبې ته لاړ شئ، په یو غره کې یو کان پروت ده، دې کان به کار کوو تر څو چې دا خام مواد په یو مصنوع باندې بدل کړو. دا تربیه ده. اوس الله وایي زه رب العالمین یم. نو الله خو برای راست دا تربیه نه کوي، په ما تابع کوي. الله خو حاجم ده، خو هدایت د علماو په لاس ورکړی ده. نو کله چې هدایت د علماو په لاس ورکوي او الله حاجي ده، په تربیه باندې خلکو په لاس باندې کېږي. اوس عزیزانو عرض مې درته دا ده، کله چې الله پاک مربي سو او مربیوالی به د انسانانو په واسطه باندې نو دلته به آیت خامخا داسې یو څوک یې چې هغه متخصص د زراعت یې، هغه د زراعت پوهنځی ویلي، هغه د باغ او باغداري، د بڼو د بڼداري د یو په تربیه کولو تر پایه پوهېږي تر څو پورې له هره نوعه پته وساتي او یو ځای ته ورسوي. دا د رب العالمین تقاضا ده. ولې الله وایي زه مربي یم، انسانانو په واسطه به یې دوی په ذهنونو کې دا استعداد ور اچوم چې دا کار وکړي. یو سړی به د طبابت له قراره د انسانانو د صحت تربیه کوي، یو سړی به د معدنو صنایع کې تربیه کوي، یو سړی به د جغرافیه کې تربیه کوي. الله رب العالمین د په خلکو باندې به دا په واسطه د خلکو دا تربیه کېږي. نو دا معلومه خبره شوه چې معاشره بیا له دې علومو نشي کېدلی. عزیزانو موږ په یوه لویه غلط فهمي کله اخته کېږو، بې انصافي کوو. څوک راولاړېږي هغه د موږ د اصلي پیدایشت مقصود چې ده چې هغه د حلال و حرام علم د هغه دوم درجې ته اچوي، بې انصافي ورسره کوي. په مکتب کې د پنجشنبې په ورځ او په آخري ساعت کې قرآن کریم یا دنیات یې د مسلمان بچی ټول عمر په انګلیسي او په بل شي مصروف یې، د پنجشنبې په ورځ چې کور ته سودای او په آخر کې بیا قرآن وایي. دا هم سخته بې انصافي ده. دا خو اصلي شی د شاته غورځار کړو. څوک بیا داسې بې انصافي خیالي چې ټول پوهنتون یې څه نه ورته ښکارېږي، انجینر ورته خدای مکړه له دینه واوښتی ښکارېږي، طبیب له دینه ورته اوښتی ښکارېږي. دا بیا بل افراط ده که نه. اسلام د اعتدال دین ده. اعتدلو، هر شي د خپل مقام باید ورکړ شي. اول وپېژندل شي او ثاني وپېژندل شي او ثالث وپېژندل شي. نن موږ عزیزانو دوینو د مځکې کې چې کوم خلافت راغلی ده، دا د ملایکو سره د الله پاک په مشوره کې یاده شوې ده. دا خلافت انسان ته په علم ورکړ شوی عزیزانو.